زمانه کې زه انجري یم، څو ډزه لګېدلی یم، زخمي یم، 200 سپیډ ولم، که زه روغ جوړ شم 300 400 پورې، خو ځوانۍ کې چې کوم ځواني وه، ځواني داسې بادشاهي ده چې هوا په شانتې راځي او هوا په شانتې ځي. نو ځوانۍ زمانه کې تقریبا 1200 2500 پورې ما سپیډ کرکټ کولو. نو چې افغانستان خپل فیملیانو نه جدا شوم، نو ما ځان ته شناختي کارت جوړ کړی و، هغه شعیب اختر په نوم باندې. بیا چې زه ایسته لاړم پاکستان ټیم نه خلاف شوم، نو بیا هغې ځان له ډوپلیکیټ شعیب اختر کړی، هغه په دنیا کې ډېر وټاکه. ما 1980 نه کرکټ شروع کړی، کرکټ سره هاکي، فوټبال، والیبال، فټنس جیم او ورسره کیکیشن کراټي مې مې زده کړي. هغې نه وروستو چې د کرکټ کې د پېښور کې سټار شوم، پېښور نه اسلام آباد ته لاړم، هلته راولپنډي ایکسپریس زما نوم شو، هغې نه قذافي سټیډیم لاهور ته، لاهور نه کراچۍ ته، کینګ کراچي. هغې نه وروستو په نړۍ نورو هیوادو کې د پاکستان سوپر سټار کلاډیانو سره ما لوبې کړي، هغې سره مې مسابقې کړي او ماشاءالله اوس هم په پاکستان ټیم کې ډېری کلاډیان دي چې هغې زمونږ د وخت زمانې جونیئر کلاډیان او پاکستان کې چې کوم سوپر سټار کلاډیان دي لکه شاهد افریدي، عمران خان، وسیم اکرم، عامر سهیل، جاوید میانداد، انضمام الحق، دیو سره زه ځلېدلی. او د کرکټ نه علاوه اولمپیک ګیمونو کې نړیوالو کې هم برخمن یم چې هغې کې هم چمپینشپ کې ما شرکت کړی دی او څو میډالونه مې ګټلي.